خپلو بچو له مستقبل له طریقه جوړوي او په ما جګړې کوي، په ما باندې مورچا جوړوي. او سپین غره ته څنګه شاعر یې، څومره شوم یې مړه چې څوک د شعر نه درته ووایي بانا جوړوي. سلامونه ملګرو، سپین غره فریدا یم. او دا وخت سپین غره فریدي افیشل اکاونټ نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو چې سره کم مو په شعر کې وویل چې خپلو بچو له مستقبل له طریقه جوړوي او په ما جګړې کوي، په ما باندې مورچا جوړوي. دا څو ورځې د کور مې حالات بیخي خراب شوي، نه کوم سړی داسې خبره پې کوي، نه خو د میډیا اکسیسري شته ورته چې میډیا کاورج پکې وکړي، ځکه چې معاشره کې خو مهم رول د میډیا وي. نو مونږ اوسه پورې ونه لیدل، نه انټرنیشنل میډیا مونږ ولده چې یاره په ګراوند باندې رپورټینګ کړی وي. خو دغه مسلې د حل کولو لپاره یې څه کومه هڅه کړې چې رپورټینګ شکل کې وي. خو بهرحال یو نیم پوسټ روڅي په فیسبوک باندې، هغه هم ویریفاید سورس نه روڅي که نه انټرنیشنل میډیا وي، خو هغې پسې داسې کوم وضاحت نه وي یا کوم داسې سلوشن لپاره ډیولپډ سټوري نه وي، نه په اوپینین شکل کې داسې خپور کېږي. بلکې سوچ وکړئ چې کله په کوم یو ځای کې مونږ مسله جوړه شي، کوم ځای کې جنګ را مخې ته شي، نو هغې اګنور کولو لپاره مونږ سیسټم چې دی هغه په بل ځای کې داسې ټینشن جوړ کړي چې د خلکو چې کوم رجحان دی او د خلکو هغه سوچ دی هغه په هغه طرف ته ایکسپینډ کېږي. نو بیا چې په کوم ځای کې تنازع وي، په کوم ځای کې عوامو ته مسایل وي، هغه ځای بیا نه ډسکرایب کېږي، نه ریپورټ کېږي. او چې کوم ازو د میډیا وي او کوم هغه وي مطلب د ریپورټینګ موقع ته میلویږي، نو هغه هم بیا په هسې ځایونو کې ایکسپینډ کړي، لکه څرنګه مو مخکې ته وویل چې هغه نور عوام چې کوم ځای کې ویکټم وي، ویکټم کېږي، په کوم ځای کې کرایسیس وي، هغه ځای بیا میډیا نه ټچ کوي، نه عوامو ته داسې خبر ورکوي چې یاره دلته حالات خراب دي، دلته حالات ډېر کشیده دي. نو دغه رقم دغه حالات د کور مې حالات خراب کړي دي، خراب شوي دي حالات، خپلو کې عوامو سره په ټکر کې وي. نو په دا وخت کې د میډیا ته ډېر ضرورت دی. د میډیا نه علاوه چې کوم موږ قومي ډیلیګیشن دی، قومي جرګې سیسټم دی، هغو له زه دا میسیج ورکوم چې هغه پکې کور وکړي، د کور مې دغه کشیدګي، د کور مې دغه حالات دغه لږ نرم کړي. حالات مخکې نه خراب دي، تاریخ نه چې وکسې مونږ پیدایشي ټایم نه دا حالات دي، خو بیا داسې نه وو لکه دا اوس چې کوم ګرم شوي دا حالات، اوس بیخي حالات بیخي خراب شوي دي. نو مخکې داسې نه وو، مخکې څو ورځې جنګ جګړه وشول، بیا پکې مسله هواره شوه، خبره و خلکو پکې وکړه، خو اوس خبره پکې نه کېږي. نو دا څه وجه کېدی شي؟ بلکې موږ سیاسي حالاتو ته وکسې دغو داسې ډرامې شروع کړي، دغه حالات شروع کړي چې په کوم ځای کې سنجیده حالات وي، کوم ځای کې حالات خرابېږي، هغو ځای ته هغه رجحان نه ورکوي، هغو سایډ ته فکر نه کوي. او دا چې کومه موږ میډیا او نیشنل میډیا او کوم دا سوشل میډیا ورکرز دي، د هغه هم په هغه کې د دغو هغه چې کوم ایبیلیټي و د دغو لږ ډېر ریچ وي دغو سره، دا هم په دغه ډراما کې مصروف دي. نو دا هم دغه کور نه کوي چې کوم هغه کولو وي، کوم کور کې عوامو فایده وي. او ځکه چې دا ډېره جدیده مسله و، زه بیا هم یم او مو دغه دویمه ویډیو چې زه دا په دا ایشو باندې جوړوم، ځکه چې په دا کې عوام سفر کېږي، عوام پکې کډوال کېږي، د عوامو پکې تاوانونه کېږي، د عوامو پکې ذهني تاوانونه کېږي، د عوامو پکې مالي تاوانونه کېږي. لکه د ده د کور مې حالات خرابېدو نه علاوه هم نورې مسلې هم ډېرې مونږ په خیبر علاقه کې اکثر، او بیا د ټول بیلټ چې څومره بوجوړ نه واخله تر جنوبي وزیرستان پورې ټول حالات خراب دي که نه. خو ځینې حالات داسې چې ډېر لانګ ټرم خراب وي، ډېر وخته وي، او ځینې حالات داسې چې بس مخصوص وخت وي هغه کې خراب کړی شي. نو هغه مخنیوي لپاره زه بیا هم دغه اپیل کوم، او جرګه چې کوم مهم رول دی هغه باید ولوبوي پکې. بل د کور مې چې زوی خلک دی هغو کې هم ډېر مخور خلک شته وي،
دواړو طرف ته که هغه اهل تشیع که هغه اهل سنت دي، نو په دواړو فرقو کې داسې مخور خلک شته، هغو کې سیاسي اثرات هم شته، خلکو چې کومه خبره حل کولی شي د عوامو خبره مني، ځکه چې عوامو دغه د عوامو په سر مخکې تلي، نو عوام کولی شي چې دا کنوینس کړي چې موږ په منځ کې دا مسله د شخړه د جګړه رامنځته شوې چې دا ختمه